کالاپانې د تاریخ په آینه کې که چېرې تاسو د بري صغیر نقشه وګورئ نو د هندوستان په مشرقي اړخ موجود د بحر هند خلیج بنګال کې د ملیشیا نه په لږه فاصله کې د جزیرو یوه پټی په نظر راځي. دغه جزیرې فرنګي په یو داسې جیل کې بدلې کړې چې د هغې نه تښتېدل ناممکنه و. جزایر انډمان نیکوبار په بحر هند کې دی. د دې د لرېوالي اندازه د دې نه هم لګي چې ملیشیا ته صرف 100 کیلومتره کې پرته ده. د دې جزایر د لرېوالي بله اندازه د دې نه لګي چې د دې د شمالي سرحد نه برما صرف 16 کیلومتره ده. انډمان په ګرد نړۍ کې په دې پیژندلی شي چې د انډمان په 6.5 مربع کیلومتره جزیرو کې د کاڼي او فولادو د زمانې ځنګلي او وحشي قوم خلک اوس هم موجود دي چې اکثر بې لباسه ګرځي. د هغوی په ژبه څوک هم نه پوهېږي. دغه وحشي او ځنګلي خلک د مهذبه انسانانو نه لرې تښتي او په ټول عمر کې د ځنګلو نه بهر نوځي. د دغه خلکو سرونه غونډې منډې یعنې ګول او سترګې بهر راوتې وي. غاښونه یې تک سپین او ویښته یې ګلګوتې وي. د دې خوراک چینجي او حشرات دي. د دې د استوګنې ځایونه که څوک وویني نو دا به ووایي چې دا د حضرت آدم علیه السلام د زمانې خلک دي. د سرکار د اجازت نه بغیر دغه ځای ته څوک هم نشي ورتلی. کله چې په 1961 کې په لومبي ځل فرنګیانو دلته د بندیخانې جوړولو دپاره کار شروع کو نو دغه ځنګلي خلکو پې باندې حمله وکړه او د یو خونړي جنګ نه پس انګریز پس علاقه قبضه وکړه. دغلته جیل جوړ کو. انګریز 200 قیدیان انډمان ته بوتلي چې په تورو اوبو کې بندیوان کی. کالاپانې په مخ د ځمکې ډېر خوفناک او بوږنونکی جیل و. د خطرناکو ځناورو، مارانو، لړمانانو او زهرجنو اوږدو اوږدو کربوړو داسې دشته به په نړۍ کې بل چرته هم څوک ونه ویني. دلته ډېرو قیدیانو د مرګ پیاله ډېر په بوږنونکي حالاتو کې څښلې ده. کالاپانې تورې به هغه ځای و چې دغلته به څوک قیدي ولېږلی شو نو هغه به د الله نه د مرګ سوالونه کول. ډېر خلک د کالاپانې یعنې تورو اوبو د نوم سره اشنا دي. موږ د ځینې خلکو د خولې نه دا بددعا هم اورېدلې ده چې خدای دې د تورو اوبو نه واړوه. نن به موږ خپل اورېدونکي د کالاپانې د تاریخ نه خبرو او د هغه رازونو نه به هم پرده پورته کوو چې ډېرو خلکو ته پته نشته. کالاپانې د هندوستان نه سوونه میله لرې یوه بندیخانه یعنې جیل و. د دې جیل په هکله د مولانا محمد جعفر تانیسوي کتاب تواریخ عجیب کې لیکل شوي دي. مولانا محمد جعفر تانیسوي د 1859 نړیوال جنگ یو سرګرم مجاهد و. تر کال 1956 پورې مولانا جعفر تانیسوي د فرنګي خلاف ډیرو مبارزو کې شریک و. په 1859 کې هغه ګرفتار کړی شو. اول په د 500 سزا وخته ولې بیا دغه سزا په ټول عمري قید کې بدله شوه. امبالا، لاهور، سکر وغیره بندیخانو نه پس کراچۍ جیل او بیا د دغه ځای نه بمبۍ ته ورسولی شو. دغلته یو میاشت قید تیر کو او بیا په 11 جنورۍ 1866 کې جزایر انډمان ته ورسېدلو شو. 19 کاله په تورو اوبو کې تیر کړل او دا خوشنصیبه انسانو چې د تورو اوبو نه ژوندی راغی. مولانا محمد جعفر تانیسوي د تورو اوبو نه د راتلو څخه وروستو د کالاپانې جیل په هکله تفصیلات تحریر ته راوړل. لیکي چې زما په لاسونو کې هتکړۍ او په خپو کې مې بیړۍ وې. د دا قسمه قیدیانو دپاره د سیخونو جنګلې د پنجرې په شکل کې جوړې وې. په دغه پنجرو کې تیره تیره سیخونه راوتي وو چې ورکې ناسته او اوده کېدل ډېر ګران وو. زموږ د سترګو نه به اوښکې او خپو نه به مو وینې څڅېدې. د 1859 مجاهدین د انګریز په نظر کې داسې خطرناک مجرمانو چې یا خو به پانسي کول او یا به
تورو اوبو ته لیږل. د کالا پانی په هکله چې بل چا لیکل کړي دي نو هغه مولانا فضل حق خیرآبادي دی. مولانا فضل حق خیرآبادي هم د انقلاب 1850 د جنگ سرلښکر و. مولانا فضل حق خیرآبادي په 20 جنوري 1961 کې گرفتار کړی شو او په لکھنؤ کې په مقدمه وچلولی شوه. پیرنګي لکه د مولانا جعفر تانیسوي د مولانا فضل حق ټول مال حال او جیداد به حق سرکار ضبط کو. دیم د دې جیل بوږنونکي حالات لیکلي دي چې په اورېدو یې په بنده باندې غونې زیګ زیګ شي. دی لیکي چې دا بندیخانه د انسانانو نه بلکې د ځناورو دپاره هم ډېره خطرناکه وه. د دې ځای هوا موسم ډېر خراب و. موږ ته به چې کوم د یو وخت خوراک راکولی شو هغه د انسانانو څه چې د ځناورو هم نو. دلته د هر قسمه خطرناک ځناور، ماران، لړمانان او نور خطرناک ضرر رسونکي حشرات وو. په دې جیل کې که به څوک بیمار شو نو د هغه دپاره یوه ګوله هم نه وه. دلته به هغه قیدیان راوستې شو چې د انګریز خلاف به وو. په هغوی به د بغاوت مقدمې چلولی شوې. زیات به پکې په ټکټکي شو او څه به تورو اوبو ته ولیږل. چې څوک به په دغه جیل کې مړ شو نو هغه به بغیر جامو کپړو او بې کفنه په شګو کې خښ کړو. مولانا فضل حق خیرآبادي چې د خپل ځان په هکله د کومو مصیبتونو او دردونو ذکر کړی دی هغه د بیانولو نه بهر دی. په کال 1943 کې او 12مه میاشت وه 20مه نیټه وه. دلته نیتاجي سباش چندر بوس د هندوستان بیرغ ولګولو. د دویم جنگ عظیم قیدیان بیا تورو اوبو ته رسول ګران شو ځکه د برطانیې حکومت د دې جیل استعمال بند کړل. په 1945 کې چې کله د دغه جیل د ورانولو احکامات جاری شو نو د ازادۍ دپاره قربانۍ ورکوونکو وویل چې دا دې نه ورانیږي. دا به راتلونکي نسل ته دا خبره وریادوي چې د ظلم شپې سبا کولو دپاره د دوی اسلافو او اتلانو څومره قربانۍ ورکړي دي. د 1940 د هندوستان د ویش نه پس دا جیل د همیشه دپاره بند کړی شو. اوس جزایر انډومان نیکوبار د هندوستان په ولکه کې دی او دغلته یو اسپتال او یو عجایبګر جوړ کړی شوی دی. دا د کالا پانی قصه چې موږ ستاسو په خدمت کې بیان کړه.